مهم خبر ایمل ولی خان پیښور کې د افغان ملالۍ په نوم افغان نجونو ته د زده کړو انسټیټیوټ جوړوم. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم خبرونه تر تاسو ته ورسیږي. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په پیښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. ایمل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسي غونډې ته وکړه. د وویل طالبانو افغان نجونې یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړي، نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د وویل چې د دغه انسټیټیوټ ښوونکي، روزونکي، کارکوونکي او امنیت ساتونکي به ښځې وي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.